السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مختلفو ځایونو کې ملګرو ته وصیتونه کړي دي. د نبی اسلام خبرې هغه جامع خبرې دي، لږو الفاظو کې ډېر څه راګیر دي. نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل ملګرو ته ویل چې یو څو خبرې دي، څوک به یې یاد کړي چې ورته وکړم. ابو هريره ورته ویل رضی الله عنه زه وزید لاسه ونیولم فعد 5 پنځه خبرې ماله وکړې، یوه دا یوه دا یوه دا. دا روایت امام ترمذي نقل کړی دی. د هغه پنځو خبرو نه اولینه خبره ماته نبی اسلام د وصیت په شکل دا وکړه چې اتق المحارم تكن اعبد الناس. ځان د حرامو نه وساته ته به ښه عبادت کوونکی شي، ځکه چې حرام خوري الله د عبادت توفیق نه درکوي. اسی ساتیری به کې عادت په پوره کې خو د عبادت خوند نه درکوي چې کوم عبادت د قبلېدو وړ دی. الله انبیاء ته وایي په قرآن کې یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال خورئ او نیک عمل کوئ. څومره اعمال افعال اقوال چې حرام دي ځان ته ساته. که غواړي چې د الله سمه سوچه بندګي وکړي حرام څه مه خوره. امام بخاري مور وایي که نه، وایي ما په دې خپل ځای باندې یو روپۍ حرام نه دي خوړلی. کم بدن کم وینه کم د بدن غوښه چې په حرامو راغټه شي د نه بیا خیر نه خوري. حرامو نه ځان ساته. دویمه خبره نبي رسول الله ته وکړه چې ورده بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. الله چې څه درکړي په دې راضي وشه، ته به د خلکو نه ډېر غني. کوم ژوند چې الله درکړی دی که نه، صحت یې درکړی، روغوالی درکړي، ښځه درکړي، بچي درکړي، کور درکړی، رور دی، پلار دی، خپلوان دی، د ژوند امکانات دي، بس دا تقسیم چې کوم تا ته رسېدلی په دې راضي اوسه. د دنیا ژوند دا د خواهشاتو د پوره کولو ځای نه دی. که څوک ووایي زه دنیا کې خپل خواهشات پوره کوم، هېڅ امکان نه لري. دنیا ژوند دا پول دی، دې باندې فقط تېرېږه. الدنیا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. دنیا او پول دی، په دې باندې تېر شي، ابادي پې مه کوئ. که چېرته موږ او تاسې په ځان کې صفت د قناعت پیدا کړو، بس ټول مشکلات ختمېږي. د صبر صفت مشکلات ختمېږي، د شکر صفت مشکلات ختمېږي. دا درې چې دي دا ستنې دي، ستنې: صبر، شکر، قناعت. کوم ژوند باندې چې ته بس شکر کوه. ته اب دې کې خفه یې زه ولا غریب یم. ته غریب یې خو پلانکې دواړه سترګې نشته. ته غریب یې خو پلانکې بندي دي. ته غریب یې او پلانکې په کینسر اخته دي. شکر وباسه. درېیمه خبره نبي اسلام ته کړې چې واحسن الی جارک تکون مؤمنا. ګاونډي سره ښه کوه، دې سره دې څه کېږي، ته مؤمن جوړېږي. ګاونډي سره احسان کوه. نبي اسلام وایي کنه ما زال جبريل یوصیني بالجار حتی ظننت انه سیورثه. نبي اسلام وایي چې بار بار ما جبريل راځي د ګاونډي په رابطه خبرې کوي. وزه په دې رقم داسې نه چې ګاونډی د ګاونډي نه چېرته میراث ونیسي. ډېر حقوق د ګاونډیانو په ګاونډیانو دي، ډېر زیات. څلورم وصیت چې نبي اسلام ورته کړی ورته چې واحب للناس ما تحب لنفسک تكون مسلما. څه چې ځان ته خوښوې دا بل مسلمان ته خوښوه، دې سره مسلمان ګرځېږي. د نورو حدیثو نه معلومېږي څه چې خیر یي، څه چې فایده یي، څه چې ګټه او ځان ته خوښوې دا بل ته هم خوښوه. پنځمه خبره چې نبي رسول الله کړې وه چې ایاک وکثرة الضحک، ځان ډېرې خندانه ساته. فإن كثرة الضحك تمیت القلب. ډېره خندا زړه مړ کوي. ډېرې ټوکې ټکالې کول او خلک ورته واضح کاړه وکړو، ټوله شپه ناست بې پیادې خبرې کول، هسې خبرې کول.
جماعت کې په مانځه کې تنګېږي 3 منټه جمع اوږده شي وایي جمع ملا صاحب ډېره اوږده کوي او بیا راشي د مردار اوبه په غاړه 15 ګنټې ناستې غم کې هم دی ټوله شپه په ګناهونو کې غیبتونو کې تهمتونو کې بې پیدې خلک غږېږي هېڅ خیر پکې نه وي خوشحاله هم پکې خلک دا د نبي علیه السلام هغه 15 خبرې وې چې ابوهریره ته کړې رضی الله عنه ته د نبي علیه السلام د نصایحو د وصایاو نه شپږم نمبر دا دی چې دع ما یریبک الی ما لا یریبک پرېږده هغه څه چې تا په شک کې اچوي هغه څه ته چې هغه د شک کې نه اچوي پرېږده یو څه کې شکي دا به حق که باطل دا به دسي که دسي دا به جایز که ناجایز څه چې شک کې اچوي هغه پرېږده څه چې یقیني امور دې ته راتګ وکړه اووم نصیحت د نبي صلی الله علیه وسلم چې دا خبره نبی علیه السلام معاذ ابن جبل ته هم کړې وه ابوذر ته هم کړې وه اتق الله حیثما کنت الله نه ورېږه چېرته چې دا ډېره عجیبه جمله ده الله نه ورېږه چېرته چې الله نه وېرېدلی ټول مشکلات ختم شو ګناهونه ختم شو نیکیانې شروع شو الله نه ورېږه چېرته چې دا خبره هم اوس نبي صلی کړې چې واتبع السیئة الحسنة تمحها چې کله دنه ګناه وشي نیکي کوه ګناه وشوله راشه اودس وکړه 2 رکعته لمونځ وکړه تلاوت وکړه ذکر اذکار وکړه استغفار د رب نه وغواړه استغفر الله استغفر الله ووایه دا خبره نبي صلی الله علیه وسلم ورته کړې وه چې وخالق الناس بخلق حسن خلکو سره ښه اخلاق چلوه ښه رویه د خلکو سره کوه د نبي اسلام اخلاق وګوره د هغه سیرت مطالعه کې د اخلاقو پته به درنه ولګي چې هغه څومره نرم اخلاق دي دا 4 خبرې نبي اسلام ابوذر ته کړې او معاذ بن جبل ته د نبی اسلام د نصایحو د وصایاو یو دام دی چې احفظ الله یحفظک د الله د احکامو د الله د حدودو د هغې د اوامرو د ده ساتنه کوه د الله د دین حفاظت کوه ستا حفاظت به کېږي 11مه توصیه دا ده چې اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله کله چې سوال کې سوال د الله نه کوه مدد چې طلب کې مدد د الله نه طلب کوه کله چې سوال کې به د الله نه کوه د قبر نه سوال مه کوه تیږې نه مه کوه د ګچ نه مه کوه د مړي نه مه کوه بس الله نه غوښتنه کوه مدد هم د الله نه طلب کوه تعرف الى الله في الرخاء الله وپېژنه په راحت کې کله چې راحت او پیسې دي امکانات دي خوشحالي ده الله ته هېڅ توجه نه کوي الله پېژنې هم نه ځکه خوشحاله پیسو باندې ته پیسو باندې مغرور د مادیاتو بندګي ده شروع کړې ده یعرفک فی الشده بیا به الله ته په سختۍ کې پېژني چې کله سختي شي د ډېرې سختۍ نه تسبیح هم راولي خولۍ هم په سر کې او ګیره هم راګوده کړي د بعضې کورونو کې چې مړي وشي دا بزرګان داسې کارونه کوي ظالم د بزرګ تبلیغیان ملګري چې کله چیرې نه راشي څور باندې ډېرې جذبه کې کور کې هم احتیاط کې منځونه کوي عبادت کوي تسبیح راولي ذکر اذکار چې هفته 2 هفتې تېرې شي بېرته کیسه سر نه کړي نه طاعت د الله دوامدار کوه د حدیث مطلب دا دی همیشه د الله بندګي کوه همیشه د الله نه یېرېږه 13مه توصیه د نبي صلی الله علیه وسلم عجیبه ده ازهد فی الدنیا یحبک الله دنیا کې زهد کوه الله به تا سره مینه وکړي زهد 3 حروفونه جوړ دی ذا ها دال ذا کې اشاره زینت ته ده په ها کې خواهش ته ده په دال کې دنیا ته ده دا پرېږده که غواړې چې الله د سره مینه وکړي بې رغبته ژوند دنیا کې کوه وزهد فی ما فی ایدي الناس یحبک الناس د خلقو سره چې څه دي که نه دې کې بې رغبته اوسېږه غواړې چې ټول ملګري ټول خپلوان د هغو مال ته پسخېږه مه د هغو مال د وجې نه چاپلوسي چاته مه کوه د مال د وجې نه چاته جریماز مه خوره د مال د وجې چا لاسونه مه موچي کوه د مال د وجې نه چاته اجي صاحب او کاکا صاحب داسې نه ډېر مه وایه احترام در چا په خپل دی خو د مال د وجې نه د چا غلامي مه کوه بندګي د الله وکړه نبی علیه السلام یو صحابي له دا خبره هم کړې چې قل امنت بالله ثم استقم ووایه ما په الله ایمان راړې په همدې خبره کلک شه د 15مه توصیه د نبي علیه السلام ده دارنګه 14مه دا ده د مختلفو روایتونو کې دا ذکر ده من یضمن لی ما بین لحیه و بین رجلیه اضمن له الجنه څوک ماله دې ضمانت وکړي چې زه به خپله خوله او عورت دا سم استعمالوم ناروا ځایونو کې نه نبي علیه السلام وایي زه د جنت ذمهوار یم زه د جنت ذمهوار یم چې څوک په دې باندې عمل وکړي 15مه توصیه د نبي اسلام چې دا ډېره عجیبه ده کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل دنیا کې داسې شه لکه مسافر یتلونکی د لارې غریب دی نه و چې پیسې نه لري
د حدیث کې راځي کنه بدا الاسلام غریبا وسيعود کما بدا. اسلام په اول کې شروع شو ناشنا، هر مسله هر عمل ناشنا کو تخکاره کېده. وروسته هم داسې وخت راشي خلکو ته به سنت طریقې ناشنا او نادر او عجیبه ښکاره کېږي. د دنیا سره تعلق دی دغه لیول کې ساته، لکه مسافر په لار باندې چې روان دی. دنیا کې ډېر جوور مه ورځه چې ډېر جوور ورشي بیا تلاوت هم نشي. اتلسمه توصیه د نبي اسلام لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله. همیشه ستا ژبه د الله په ذکر لمدی. بس په سبا مخه مسکار هم کوه، څدې ساتونکي درې سپارې تلاوت هم کوه، منظور هم په جمع کوه، اسکار مطلقه هم لوله، جمعات ته ځي کور ته راځي، سفر باندې ځي، دکان ته ځي، دکان نه کور ته راځي، دکان نه جمعات ته ځي، سره اسکار کوه، لا اله الا الله سبحان الله بحمده الحمدلله لا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. همیشه ذکر اسکار کوه. نسمه توصیه د نبی اسلام اتق دعوة المظلوم. د مظلوم د خیرونه ګوره ځان وساته، په چا ظلم مه کوه، په یتیم مه کوه، په ګاونډي دې ظلم مه کوه، په زنانې مه کوه، په نارینه مه کوه. د سره مظلوم به در خیري وکړي ګوره، بیا به هلته پردې نه وي ګوره، او دوحه به ګوره خیره به ګوره قبول شي. شلمه توصیه د نبي اسلام دا چې لا تغضب، غصه مه کوه. صحابي نبي اسلام ته راغلی او ورته چې ما ته وصیت وکړه لا تغضب. درې کرتې ورته وایي چې ما ته وصیت وکړه، نبي اسلام ورته غصه مه کوه. فردد مرارا، بار بار سوال کې نبی اسلام ورته چې لا تغضب. په دې باندې مستقل کتاب لیکل عايز القرني لا تغضب، او ډېرې قصې نوادر پکې جمع کړي دي چې کوم خلکو بې ځایه غصې کړي دي. د غصې د وجې نه په دې کلي ولسونو کې به اطرافي کارونو کې پټي باندې جنګ سړی مړ شو، په ډېرا باندې جنګ سړی مړ شو، د کور په اوبو جنګ سړی مړ شو، په درو په جنګ سړی مړ شو. بې ځایه غصې دي، ژوند خلکو تباه برباد کړي. دا د نبي اسلام په وصیتونو کې ډېرې فایدې پکې پرتې دي او ډېر خیرونه پکې پراته دي چې کله انسان په دې عمل وکړي انسان ته به پته لګي.